په جنگ خیبر کې یو سړی و چې د مسلمانانو په صف کې ډیر په زړورتیا باندې جنګېده. نو صحابه کرام وفرمیل چې یاره دا خو جنتي انسان دی. کله چې د هغې شجاعت ته یې وکتل، د هغې زړورتیا ته یې وکتل چې په کومه طریقه باندې دا جنګېده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه سړي په باره کې وفرمیل: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. څوک چې دا خوښه ګڼي چې یو سړي ته وګوري چې هغه د اور والاو نه دی، نو دغه سړي ته دې وګوري. صحابه کرام حیران شو چې دا سړی د مسلمانانو په صف کې جنګېږي، د کفارو په مقابله کې، او په دومره شجاعت او بهادرۍ سره جنګېږي، دا څنګه د اور والا جوړېدلی شي؟ نو یو صحابي چې دی هغه دې پسې ورپسې شه چې دا کوم داسې یو عمل کوي چې په هغې سره دا د اور والاو نه ګرځي. نو دغه صحابي فرمایي چې زه دې پسې وم او دا جنګېده تر دې چې دا انسان زخمي شه، او چې کله دا زخمي شه نو دا خپل دغه دردونه او خپل زخمونه چې دی نشو برداشت کولی او غوښتل چې دا زر مړ شي. نو دا خپله توره یې راواغېستله او دا سر یې چې دی د خپلې سینې ته برابر کړو، ځان یې ورباندې داسې ور وغورځو تر دې چې دا توره د دې شاته ووتله. نو د انسان چې دی په خپله توره باندې ځان هغه مړ کړ. په دې حدیث کې یو دوه خبرې چې هغه ډېرې زیاتې ضروري دي محترمو. اوله دا چې صرف نیک عمل کول چې دی هغه کافي نه دي، بلکې په دې باندې ثابت قدمي هغه ډېره ضروري ده. او دویمه خبره چې هغه هم ډېره زیاته ضروري ده هغه نیک خاتمه. او څنګه چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د اعمالو دارومدار چې دی هغه په خاتمې باندې دی. او دغه رنګې حدیث د جابر رضی الله عنه کې دی چې انسان به په هغه عمل باندې راپاڅېږي چې په کوم عمل کې دا وفات شوی. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې الله رب العالمین ته هغه اعمال ډیر خوښ دي کوم چې همیشئ اگر که هغه لږ وي. الله رب العالمین دې زموږ خاتمې هغه په ایمان کې او په داسې وخت کې دې موږ له مرګ راشي چې رب العالمین موږ نه راضي.